پاکستان څنګه پښتانه پر طالبانو تباه کړل؟ د داوړ او خټک مهمې خبرې هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. محسن داوړ وایي د پېښور پیښه په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ پایله ده. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وایي چې په پېښور کې د پولیسو پر جومات چاودنه په افغانستان کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ پایله ده. نوموړي په یوه ټویټ کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې لا هم د خپل دغه معیوب سیاست پای ته رسولو ته نه دی چمتو شوی. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو ملاتړي باید د داسې پیښو په اړه ځواب ووایي. بلخوا خټک وایي د پاکستاني طالبانو بیا پیاوړتیا هم د دوحې تړون برخه ده. مشهور ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د طالبانو پروژه د دې لپاره ډیزاین شوې چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواو ته پښتانه او افغانان پرې وځپل شي. نوموړي د پېښور د پرونۍ پیښې په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د پاکستاني طالبانو زرګونه بندیان د طالبانو د حاکمې ادارې له لوري د پاکستاني جنرالانو په غوښتنه خوشي او د سوات وزیرستان سیمو ته واستول شول. د ښاغلي خټک په وینا د سیمې پښتنو د دغه کار خلاف ډېر اعتراضونه وکړل، خو د پاکستان چارواکو په دې سیمو کې د پاکستاني طالبانو موجودیت رد کړ. افراسیاب خټک زیاتوي چې پاکستاني طالبانو ولې په تیرو سیمه ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند پر کمپاینونو بریدونه کول او د پاکستان دولت ولې د پاکستاني طالبانو پر ځای د پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوري غورځنګ له فعالیتونو اندېښمن دی او علي وزیر له زندانه نه خوشي کوي. افراسیاب خټک دغو پوښتنو ته په ځواب کې وایي چې پاکستان د طالبانو پروژه د ډالرو ترلاسه کولو او نړیوالو استخباراتي لوبو په نیت د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د افغانانو او پښتنو د ځپلو لپاره ډیزاین کړي او د پاکستاني طالبانو بیرته راپورته کول هم د دوحې تړون یوه برخه ده. قدرمنو کتونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.